د کړچ چینل کتونکو ته سلامونه. هیله کوم چې روغ جوړ وئ. نن به تاسو سره د کړچ شپږمه کیسه زه تاسو ته اورم. د دې کیسې عنوان دی د کپتان صاحب حجره. فیروز خان کپتان د پیرنګي په دور کې په فوج کې نوکري کړې وه او په پنشن و. ښکلی سور سپین سړی و. د کلي په منځ کې یې لوی کور و. څلور یې زامن وو. د فیروز خان کپتان ښه عزت و قدر و. د شپې او ورځې به د کلي ځوانان د ده په حجره کې سره یو ځای کېناستل. د کپتان صاحب مشر زوی ته به هر چا خان کوي. خپل نوم یې تاج محمد خان و. یو ښکلی انسان. د پلار په شان د خان که هم په کلي کې هر چا عزت کوه. خان که به هم د ځوانانو سره په حجرې کې ناست و. چلم به چلېدو او هر چا به سترګې سرې کولې. د شپې به د وړې مړې انتظام هم کله کله وشو. د لوغر یعنې د کرک خټک د چرګ په غوښو کې شوروا جوړه کړي. دغه شوروې ته زیم نه وایي او بیا پکې ډوډۍ واچوي. دې ته صحبت یعنې سبات مړی لا پنډه هم وایي. دغه وړه مړی به په یو لوی تال کې واچول او ټول خلک به ترې راتاو شول او په یو ځای به یې ډوډۍ وخوړله. د ژمي په شپو کې به کله نه کله حلوا هم جوړه شوه. دغه حجرې ته به څه کسان خو هره شپه راتلل، لکه زفران، اسماعیل، اسلم، تړ، کنوس، وزیر، سخر، فیصلک او داسې نور. د دې نه علاوه به هم نور کسان کله کله راغلل، خو هر چا به د تړ خبرې په شوق اورېدلې. د تړ خپل نوم ویل شریف و، خو په کرک کې پخوا دا رواج و چې د چا به چې څه خپل اصلي نوم و هغه به خرابېدلو ضرور. د تړ په تور او سوي مخ یو ویښته نه و. د ږیرې او بریتو سره به یې وروځې هم خریلې او د چلم د څکلو نه پس به یې داسې خبرې کولې چې د حجرې هر سړي به د خندا نه شین شو. منیر استاد او ګل په استاد د ټرکونو ډرایورانو. کله کله به چې کلي ته راغلل نو د کپتان صاحب حجرې ته به راتلل. دغه شان د ژمي شپه وه. ګل په استاد هم حجرې ته راغلی و. خلکو غوښتل چې د ده خبرې واوري، ولې چې ګل په استاد هم په ګپ شپ کې د تړ نه کم نه و. حجره د چلم د لوګو نه ډکه وه. خان کا ګل په استاد د پوښتنه وکړه چې چرته چرته وګرځېدې، څه حال راته ووایه. ګل په استاد خبره شروع کړه چې یاره څه ظالمه دنیا ده. په سیند کې د شپې را روان وم، ګرمي زیاته وه، نو جامې مې ویستلې وې، بربنډ ناست وم، ټرک مې چلولو چې دې کې یو څو فوجیانو لاس راکړو. ما چې ټرک ودرولو فوجیانو چې زه بربنډ ولیدم نو د سیټ نه یې په سړک راوغورځولم. د حجرې هر یو کس د ګل په استاد خبره اورېدله. تړ یو خواته په کټ غلی ناست و. خان کا په ګل په استاد غږ وکړو چې خان و بیا. ګل په استاد یو خوا بل خوا وکتل او ویې ویل چې بیا څه. دا فوجیان دومره ظالمان وو چې د بوټانو سره را باندې وختل. ګل په استاد چې دا خبره وکړه نو تړ خپل تور او سوی مخ را پورته کړو او ګل په استاد ته وویل چې ولې ته څه جومات وي چې بوټان یې درته ایستلي وه او بیا در باندې ختلي وه. د تړ دا خبره چې خلکو واورېدله نو حجره د خندا نه ډکه شوه. هر چا خندل. ګل په استاد غلی و. د تړ خبرې خوړلې و. خندا نوره هم زیاته شوه. ګل په استاد پاڅېدو او په غوسه کې وویل چې بې غیرته سړی وي چې تاسو سره کیني. بیا د حجرې نه بهر لاړو. خلکو هغه شانې خندل.
سبا ګل په استاد بیا حجرې ته راغلو، بیا ګپ شپ ولګېدو، بیا به څوک خفا شو او د حجرې نه به بهر لاړو. خو دا داسې حجره وه او داسې محفل و چې د یوې شپې په خفګان هغه نشه او هغه خوند چا هم نشو قربانولی. دا د ګپ شپ ټوکو ټکالو، د پام او غم غلطولو او د خندګانو محفل و. د کپتان صاحب حجرې کې به د کلي ډېر غمجن او سوي لوي مخونه له خندا شنه شول او سترګې به یې په چلم سرې شوې.